رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله آیا د مکه مکرمه و خلق ته امان ورکوي؟ دلته بیا عباس رضی الله تعالی عنہ مداخله وکړه ویل یا رسول الله ابو سفیان داسې سړی دی چې فخر یې خوښ دی، داسې یو امتیاز ورکه چې په هغه سره فخر وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هو هر څوک چې د ابو سفیان کور ته ننوځي هغه په امان دی. ابو سفیان په دې امتیاز خوشاله شو مگر وی یا رسول الله زما کور کوچنی دی، دون نفر نه ځایوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل که څوک مسجد الحرام ته داخل شو هغه په امان دی. ابو سفیان ویل دا هم کفایت نه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل هر څوک چې په خپل کور کې کښینی او دروازه په ځان پسې وتړي هغه هم په امان دی. ابو سفیان ویل هو دا عام او پراخه امان دی. اوس نو په مکه مکرمه کې لکه بندیز چې ولګېدی. ځکه د دې خبرو معنا دا ده که موږ مسلمانان مکه مکرمه ته داخل شو او هر څوک مو د باندې پر لارو ولیده هغه لره امان نسته. امان چیرې دی؟ د ابو سفیان په کور کې، په مسجد الحرام کې، او هر څوک چې په خپل کور کې کښینی او دروازه په ځان پسې بنده کړي هغه په امان دی. مگر هر هغه څوک چې پر لارو او کوڅو ولیدل سي هغه وژل کیږي. ابو سفیان په دې امان خوشاله شو او غواړي چې ولاړ سي قریش خبر کړي. نو مخ پر مکه مکرمه رهیسو. عباس رضی الله تعالی عنہ هم ورسره دی. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنہ ته ورغږ کړ. هغه بیرته راوګرځېدی او ابو سفیان یوازې رهیسو. دلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و عباس رضی الله تعالی عنہ ته ځینې امرونه او لارښوونې وکړې. بیا نو عباس رضی الله تعالی عنہ هم په ابو سفیان پسې رهیسو او هلته نږدې و مکه مکرمه ته چې د دوه غرو په مابین کې و مکه مکرمه ته د ننوتلو لار تیره سوې وه. دلته عباس رضی الله تعالی عنہ په ابو سفیان پسې ځان ورورساوه او غږ یې پر وکړ ویل یا ابا سفیان ودرېږه. ابو سفیان چې په خپل چرت کې ډوب او حواس یې بایللي وه تر شا یې وکتل او وبېرېدی. ویل غدر کوي یا بني هاشم؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل یا غواړم چې خبرې در سره وکم. ابو سفیان ویل نږدې و چې زړه مې درېدلی وای ودې بیرولم، خو یو څه په آرامه به دې راته ویلي وای چې صبر وکړه یو څه درته وایم. داسې یو دم دې غږ را باندې وکړي چې ودرېږه، زه دې وبېرولم. عباس رضی الله تعالی عنہ ویل والله ما ګمان نه کاوه چې ستا بیره دې و دې اندازې ته رسېدلې وي چې د غږ بیرېږه. ابو سفیان ویل شه څه وایه؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل نه یم خبر، فقط رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړم چې دغه دوه غرو په مابین کې پر دغه ځای دی ودروم. دوی دالته ودرېده او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لشکر امر کړي چې حرکت وکړي. مگر هو د رسم گذشت پر قسم د ابو سفیان و مخ ته تیر سي. اوس نو چې د سه شنبه د ورځې سهار دی او د هجرت د اتم کال د روژې د میاشتې ولسمه ده، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او اسلامي لشکر د وادي فاطمه څخه چې مر الزهران ورته ویل کېده د مکه مکرمه و طرف ته حرکت وکړي. د لشکر اوله ډله چې مقدمه و د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په قومنداني، هغه د بني سلیم قبیله ده چې زر نفره د آس سپاره او ټوله په اسلحه پټ و. دغه ځای ته راورسېده چې عباس رضی الله تعالی عنہ او ابو سفیان دواړه په غره کې ناست دي. ابو سفیان دغه قبیله و نه پیژنده. ویل یا عباس دا څوک دي؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل دا بني سلیم دي. ابو سفیان ویل زموږ او د بني سلیم یې سره څه؟ زموږ او د هغو په مابین کې خو هیڅ اختلاف او مشکل نشته. دوی ولې راغلي دي؟ بیا بل قبیله تیر سوه، بیا بل قبیله، خو هر قبیله چې تیریږي ابو سفیان د عباس رضی الله تعالی عنہ څخه پوښتنه کوي چې دا څوک دي او هغه یې ورښیي.
ابو سفیان د هرې قبیلې سره وایي چې زموږ او د دوی سره څه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول قبیلې امر کړی وي چې د ابو سفیان پر برابرۍ ورسي، په لوړ आवाज به درې تکبیر وایاست: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. دغه قبایلو په لیدلو سره د ابو سفیان زړه نور هم ولوېدی او پوښتنه به کول: دا څوک دی؟ دا څوک دی؟ د عربو ډیری قبیلې سره یو ځای شوي وي چې هغه قبیلې جهینه، غفار، مزینه، سلیم، تمیم، اسد او قیس څخه عبارت وي. او بیا په آخر کې یو مجموعه یا د لشکر یو حصه تیرېده چې دغه مجموعه تر ټوله لشکر منظمه او قوي وه او ټول په اسلحه داسې پټ وه چې بې له سترګو یې بل ځای نه معلومېدی. زرغونه ټولۍ چې دا ټولۍ د مهاجرینو او انصارو څخه جوړه شوې وه او د دې ټولۍ قومندان په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وو. په دغه ځای کې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ټولۍ مشرتوب کاوه. ابو سفیان ویل: سبحان الله، یا عباس دغه څوک دی؟ عباس رضی الله تعالی عنہ ویل: تا ونه پیژنده؟ ویل: یا والله نی پیژنم، دا څوک دی؟ کم وخت چې ابو سفیان دغه ټولۍ حرکت، انضباط او عسکري قدرت ولیدي چې په نورو ټولو قبایلو کې داسې انتظام، قوت او حرکت نه ولیدلی، نو خود په ډیر تعجب سره وویل: یا عباس دغه څوک دی؟ په والله هیڅوک ته دغه ټولۍ مخ ته نشي درېدلی او هیڅوک یې د مقابلې طاقت نه لري. عباس رضی الله تعالی عنہ وویل: دا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی. په مهاجرینو او انصارو کې ابو سفیان دغه لشکرو په لیدلو سره و عباس رضی الله تعالی عنہ ته وویل: په والله ستا د وراره پاچهي ډیره لوی سوې ده. عباس رضی الله تعالی عنہ وویل: یا ابا سفیان دا پاچهي نه ده بلکې نبوت دی. ابو سفیان ویل: هو نبوت دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ابو سفیان ته د تلو اجازه ورکړه. ویل: اوس نو مکه مکرمه ته ولاړ شه. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه کار څخه مقصد دا و چې ابو سفیان ټول لشکر د اسلحه او جنگي طاقت سره وویني. ځکه ویل که ابو سفیان دغه لشکر ونه ویني، اسلحه او استعداد یې ونه ویني او مکه مکرمه ته ولاړ شي، ممکن خپل رائے او نظر ته تغییر ورکړي او بیا د جنگ اراده وکړي. حال دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم جنگ او وجنه نه غوښته. دا یې خوښه وه چې مکه مکرمه بې له جنګ تسلیم شي، نو ځکه خپل قواوی په ابو سفیان ولیدي. او کوم وخت چې ابو سفیان دغه قوي لشکر ولیدي، هغه هم پوسو چې جنگ فائدہ نه لري. مکه مکرمه بلا هر عذر باید تسلیم کم. ابو سفیان مکه مکرمه ته داخل سو او هلته په لوړ आवाज سره ناری کړه: یا معشر قریش، دغه محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. د دون لشکر سره در تراغلی چې تاسو هیڅ مقاومت نسی ورسره کولای. د قریش مشران چې په هیڅ نه دي خبر پر راټول سو. ویل: څه خبر دی راوړی دی؟ ابو سفیان ویل: لشکر دی، ټولیان دي، قبیلې دي، تسلیم سي چې سالم پاتې سي. هند بنت عتبه چې د ابو سفیان ښځه هغه وبېرېده چې ابو سفیان مکه مکرمه مسلمانانو ته تسلیموي او دا په دې کار نه ورازي چې مکه مکرمه دي مسلمانانو ته تسلیم سي، ځکه دا هغه مسلمانان دي چې په بدر کې د دې ورور، پلار او اکاور ووجل او اوس مکه ور تسلیم سي. دا کار یې بالکل نو خوش او په قهر سو. ابو سفیان یې ترجره یا بریتو ونیوي او پر نورو مشرانو یې ناری کړه: مکه مور تسلیموي. خو ابو سفیان وایي: یا ور تسلیم یې کوي، والله تاسو ټول وژني. هند چې ډیره په قهر او غضب کې و ویل: ابو سفیان ووژني، دغه احمق چاغ او پندوای تسلیم سي، دی ووژني، دا ډیر بد مشر دی. د دې په عوض چې پر جنگ مدلاوره کې دی مو په تسلیمېدو امر کوي. ابو سفیان ویل: هوښیار اوسئ چې د دې په خبرو مغرور نشئ، والله ټول وژني. ما په خپل سترګو ولیده
بني سلیم، تمیم، خزاعه، فلانی او فلانی قبیلې می ټوله ولیدې چې را رهي دي. والله کې یوازې انصار او مهاجرین راوسته، هیڅوک د هغو قوت او طاقت نه لري. قریش ویل چاره څه ده؟ ویل تسلیم سي. ویل څنګه تسلیم سو؟ ابو سفیان ویل که څوک د ابو سفیان کور ته ننوته په امان دي. قریش ویل خدای دې خوار که موږ ستا په کور کې ځایېږو چې ستا په کور ننوځو؟ ابو سفیان ویل که څوک مسجد الحرام ته ننوته هغه هم په امان دي. قریش ویل یا ابا سفیان په مسجد کې هم نه ځایېږو. ابو سفیان ویل که چا د خپل کور دروازه په ځان پسې وتړل هغه هم په امان دي. قریش ویل هو دا عامه عفو ده. نو ټوله مخ پر خپل کورو رهیسوه، خپل اهل او اولادونه سره راټولوي او په کورونه نوځي، دروازې په ځانو پسې تړي. ویل چې څوک مو د باندې او پر لارو ونه لیدل سي ځکه وژل کیږي. اوس نو د مکې مکرمه اهل او اوسیدونکو د تسلیمېدو نیت وکړي، خو د قریش او مکې مکرمه ځینو بے باکه او مغرور خلقو دا اراده وکړه چې موږ د مسلمانانو سره جنگیږو. نو ځینې اوباش او لچک خلق د عکرمه ابن ابي جهل، صفوان ابن امیه، سهيل ابن عمرو، حارث ابن عبید الله، حارث ابن هشام، عبد الله ابن ربيعه او نور سره یو ځای سو. ویل که قریش کامیاب سوه خو موږ د دوی سره یو، او که قریش مغلوب سوه هر څه چې مسلمانانو غوښته هغه به ورسره وکړو. دغه خلق په خندمه کې سره یو ځای سو، د مسلمانانو سره د جنگ کولو اراده لري. په دغه ډله کې یو سړی د بني بکر د قبیلې وو چې حماس ابن قیس نومېدی. نو دغه سړی په خپل کور کې اسلحه سره برابرول او یو ځای کول. ښځې ورته وویل دغه اسلحه د چی د پاره یو ځای کوي؟ د ویل د محمد او د هغه د اصحابو د جنگ د پاره. ښځې ورته وویل په والله د محمد او د هغه د اصحابو و مخته هیڅوک او هیڅ شی نشي درېدلی. د ویل والله زما دا امید دی چې زبه د هغو څخه ځینې ستا نوکران کم، یعنی بندیان به ونیسم او زموږ مریان به وي. نو دغه سړی هم په هغه کسانو کې وو چې د مسلمانانو د جنگ د پاره د قریشو سره یو ځای سو. په یاد ولرئ دغه سړی پاته قصه به لږ وروسته درته وکم. نو دغه قریشو دغه کوچنی لشکر سره راټول سو او په هغه حصہ کې دی چې د هغه طرفه څخه خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه راځي. هلته بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مکې مکرمه پر څلورو اطراف لشکر را رهي کړي، یعنی لشکر یې پر څلورو حصو وویشي چې مکې مکرمه ته د څلورو لارو څخه ور داخل سي. هغه اول تقسیم چې پر 5 حصو وو د جنگ د پاره وو. که قریش جنگ کولای لشکر د جنگ د پاره تیار وو، مګر اوس و مکې مکرمه ته داخليده و هغه تقسیم ته ضرورت نه لري. نو یې لشکر و څلورو حصو ته وویشي چې د لشکر د هرې حصې مشران او قومندانان دغه نفر و: خالد ابن ولید، زبیر ابن العوام، ابو عبیده عامر ابن الجراح او سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنهم اجمعین. و خو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه په هغه وخت کې چې د ابو سفیان مخ ته تیرېدی و هغه ته ویلی و چې نن ورځ د قصابی ورځ ده، نن ورځ د مکې مکرمه حرمت حلالیږي، یعنی دا چې په مکه مکرمه کې جنگ او وجنه حرام دي، خو نن ورځ جائز او روا ګرځي. نن ورځ الله جل جلاله قریش ذلیل کړ. دغه خبر ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی. نو عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه او عبد الرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، موږ بیریږو چې سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه به په قریشو کې قتل او وجنه وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: داسې نه ده، بلکې نن ورځ د رحمت او مهرباني ورځ ده. نن ورځ داسې ورځ ده چې کعبه شریفه پکې معظمه کیږي، ځکه د بوتانو څخه خالی کېده.
په نن ورځ کې الله جل جلاله قریش معزز کوي، ځکه دا د قریشو عزت دی چې و اسلام ته داخل شي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې د سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه څخه دی بیرغ واخیستل شي، د قومندانۍ څخه ایسته کړل شو، مګر د دې لپاره چې په خپل سعد رضی الله تعالی عنه او انصار دغه د په استکولو خپنسي، نو یې بیرغ وقیس ابن سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه ته ورکړي چې په خپل د سعد رضی الله تعالی عنه زوی و، یعنی د پلار څخه واخیستل شو او زوی ته ورکول شو. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حکمت، پوهی او ښه تصرف چې د خپل اصحاب کرامو سره څنګه معامله کول. لشکر د څلورو طرفو څخه حرکت وکړي او ورته ویل شوی و چې د خیف په منطقه کې به د جبل هند سره یو ځای کېږي، چې دغه منطقه و مکه مکرمه ته نږدې و، او دا چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولې دغه خیف د مسلمانانو د لشکر د یو ځای کېدو د لپاره انتخاب کړي، په دې کې یو حکمت و، ځکه دا هغه ځای دی چې په پخوا کې د قریشو مشران په دغه ځای کې سره راټول شوي و، او پر دې عهد او قسم کړی وو چې د همیش د پاره به د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره جنگیږو، هیڅ وخت به نه تسلیمیږو او نه به صلح ورسره کوو، خامخا به محمد صلی الله علیه و آله وسلم وجنو. د قریشو دغه وعده او قسمونه په دغه خیف کې و. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خیف کې د دې لپاره واړول چې قریش هغه خپل عهد او قسمونه په هغه ځای کې مات کې کوم چې دوی حالته دغه عهد او قسمونه سره کړی و. نو یې د لشکر څلور سره حصے امر کړی چې ټول به د خیف سره یو ځای شي، او لشکر ته یو بل امر دا هم و چې مده چا سره جنگ کوي او مڅوک وژني، به له هغه کسانو څخه چې جنگ در سره کوي، ولی چې موږ جنگ او وژنه نه غواړو. به له لسو نفرو څخه دغه لس نفر چې مو هر چیرې پیدا کړه وژني یې، که څه هم د کعبه شریفه په پوښو ځړیږي، په هر حال کې دغه لس نفر ووژني، چې په دغه لسو نفرو کې شپږ یې نر او څلور یې ښځې وي، چې نومونه په داسې ډول سره دي: عکرمه ابن ابي جهل، حبار ابن الاسود، عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح، مقياس ابن صبابه الليثي، حويرث ابن نقيد، عبد الله ابن هلال، چې دا نرو او د نرانو په نومو کې هلته د سیرت په کتابو کې لږ اختلاف شته.